الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دجه پر خبر رسیدلې و سعد رضی الله عنه ملګری تشکیل کړو. اولنې گروپ مشر زهرا ابن حویه، دیکی طرف لا عبد الله ابن معطم، چپ طرف لا شرحبیل، کم چې د دوی د شاسوارانو مشر عاصم ابن عمر د قعقاع وروره، کم چې د پیدل مجاهدینو مشر حمال ابن مالک، کاتب د دوی چې زیاد ابن ابي سفیان، او د دوی د راهنما خودونکو چې سلمان فارسی. جانب مقابل اول کې بحمل جازوی وړاندې کې دغه سره به جارینوس او د نور ملګری هرمزان دی. اولی پلان کړو به اسونه کړو به پیدل د مزمنس کې هغه خپل استخبارات جوشانم راولېګل او د ملګرو د خوراک تشکیل ورته بیان کړي چې خوراک باندې پوي نه شو، خو لیکن لرګي د خلکو کې استعمالول چایل ویلې شي مسواک. په دې کیفیت باندې مجاهد به د اهتمام وکړي. به چې کله د اذان وخت راغی په دشمن باندې سخروب راغی رستم باندې، او ویل د عمر چې زما زړه بالکل اوخړو او هغه ختم کی. سعد رضی الله عنه ملګرو لوي ویل چې کلمه اول تکبیر وکړي تیار شي بشي، دویم تکبیر سره بزام منظم کړي، دریم تکبیر سره برامخله شي، او څلورم تکبیر سره د دشمن باندې گزاري. خالد بن عرفته مشر کې پای کې جنجال لاغي، لیکن جرير ابن عبد الله البجلی به عجيبه تقریر وکړي چې ټول ملګری د لقانې کړ چې د زمنګ مشر قاری روغتو لپاره د سورې انفال د ملګرو بیان کې وجه دره چې د سورۃ الانفال او سورۃ الجهاد او سورۃ القتال د درې وړو نمونه باندې دی. دین اور سبه مبارزه سره وشوا، طلحه الاسدی میدان لوته، عاصم وتلو، قعقاع وته، ورستم د خپل کسان له امر وکړي چې بری مسلمانانو باندې ورځي. د بوجل قبری اولنی مجاهدین تقریبا 500 ملګری شهیدان کړه، خو بنو سعد داوی سخت مقابله وکړه، دشمن مات کړ. د قعقاع مجاهدین زره لسلس کسان را وصل چې په دشمن باندې روب راشي. اخر د عراقیانو بوختنه وکړه چې دې سره پلان دی، دوی پاس پدې کې جاو کې ناس راکته کیږي نه په کومه طریقه باندې موږ دامات کو نو ویل چې د سترګې ورته وو یو د قشن د خورتمونه نه یو طرف باندې قعقاع ودرې دو، بل طرف باندې عاصم ودرې دو. دا غوي دوی لوی پلان او اجرد او ابياس چې بده سترګي اول رمباړي هغه وکړل لګره خنجران غوندي دشمن له اشاره واړه ول وسته وتختیدل. الله رب العزت مجاهدین له کومه کو فتح ورکړه. د اسونو تر ورته لپاره به واجبہ تشکیل تکتیک برابر کې چې دی او خان له برخه او چا درې غونې ور برابر کړي، د سترګو زینې ورته کولاو پرې خودل. دغه اسونه چې کله دی او خان سره مخامخ شون یو دم هغه وترېدل او لاړل میدان پرې خودو. جنگ ډېر سخت شو. سعد ملګرو لوي د شي ملګری بچو کې چې دا جنگ وسبن کې طلحه الاسدی ورته ویل وېزا د دې مجاهد دشمن خو لراغه شاله یو کړي کې وکړه بری دشمن باندې چې ټول مرعوب شول او تس نشل هغه جنگ الله قرار کی. خنصر رضی الله عنه څلور زمون له شهادت توصیه وکړه، وسلور وړه شهیدان، یو بل زنانه واغوي توصیه وکړه، واغ ټول الله جوړ را وسه. علبه ابن جهل العجلی هغه په خېټه کې ولګېدو، اغم شي. سعد رضی الله عنه عجيبه دعاګانې وکړلې. جالینوس یو وجلو داغه څومره اسلحه شو هغه دي زهرا ابن حویره واخصه او د سعد رضی الله عنه قال راغه غور باندې ردم وکي. عمر ابن الخطاب ورته ویل چې استاد رد نامنظور دی او قابل لقبل دون نه. دا خو زمون ملګری دی، کرور ملګری دی، او من قتل قتیلا شاش سو کو وجلو مال داغه دی، دنه به نه اخلي بلکې 500 روپے تنخواه دا ورته زیاته کا. سعد بن عميله په نامه باندې سړی راولې د عمر رضی الله عنه خواله چې ورشه د فتح مبارک دا خبر عمر له ورکا. هغه چې کله وسره راغی نو ډیر وګد ملاقات شو، جبای کې ویلي عبید اغم شهید فلان هم شهید شو فلان. عمر رضی الله عنه وجل وی ویلي کو عمر ونی پیژنې دا بس دمر لوی خبر نه، الله چې پیژنې دغه باندې اکتفا وکړ. د الله پیژندل اعتبار دی. ملګری راځي مکړه چې دا چا لوزونه مات کړی وسو کو چا د شی ویل شي انتقام د چا مجبوریت دی هغه وګورئ. چا چې هیڅ نه دی کړی هغه سره موده پوره کوي، او چا چې وعده باندې وفا کړی دا هغه له تمدید کوي. د مدائن په طرف باندې تشکیل او د خمس شه دا ورته باندې مجاهدینو باندې تقسیم کی. دغه سره سره یو څو اسونه او توري دا سعد ابن ابي وقاص سره ولېګل.
چې اغلوی له قهرمانان اغله ورکا قعقاع ابن عمر عاصم ابن عمر حارث وغيره عمر رضی الله سعد ابن ابي وقاص ویلې چې تبه د مدائن په طرف باندې ملګری روان کی تشکیل بال ته شروع کی مدائن د دوه قسم یو مدائن قصوا او بل دنیا چې دوړ مابنګ دجلی دانېړ دی لیکن د عتیق علاقه چې کله ورسید دي چې مدازنانه ماشومان د مجاهدینو راجمه کی مخکې جګړې له بوزینا یو تیار د سر مجاهدینو مې د حفاظت د پاره دلته وساتي سعد رضی الله عنه بالکل سیدا دوی ورته ویلې چې هغه نور مجاهدینو څومره جګړه وکړه او څومره غنیمتونه ونیول په هغه ټول غنیمتونه کې بریدي ملګرو برخې لکه خیبر په غزا کې موږ دا خبره کړو د ابو هريره رضی الله عنه مبارک درې ورته ویلې د مدائن په طرف باندې مجاهدین تشکیل شروع کړي قیادت ساته چې بدیلاره کې د کم ذمہداران دي فلاحین د دوی سره ډیر ښه سلوک او رویه کوا ایرانیان چې دوی سره ډیر سخت سلوک او ځکه د غلامان جوړ کړي وو مجاهدین به شکل فغلار باندې ورل نو معنا دا چې ځکه مجاهدین دا پیدا شي التبه د اغلاقې د خلکو سره ډیر خرویه کوي هغه به تنګینا هغه به یرینا بلکې دغه د حفاظت کوشش وکړي او دغه د مال د ساتنې ترڅو پر هغه د دعاګانې وغوړي چې الله داخله موږ د علاقې کې برقرار کړ کله چې اکثر عمل مجاهد وکړي چې هغه تنګ شنه ټول نمخ کې بده او ان شاء الله اوس د دې نه ورکا وکړه کله چې دا مسله د خپل مجاهدین لور کړه یو دم ته هغه ذمہداران دومره خوشاله شو وی ویلې چې منګه اسلام راوړو او چا بده کې بالکل جزيه ومنله چې اصلي خلق دغه خلق دي د امن اطمینان لپاره راغلي خلق داري تشکیل به برابر کی وی ویل اولنې د جګړې قومندان چې هغه زهرا ابن حویی دغه طرف مجاهدین چې ویل دوی مشر چې عبد الله ابن معتم چپ طرف د مجاهدین دغه مشر چې شرحبیل ورسته طرف چې خالد ابن عرفته دی مشر شو دوی چې کله تل دي مدائن په طرف باندې په دلاره کې د بورس علاقه کې جګړه وشو هغه ونی ولا شو کوسه علاقه ونی ولا شو بابل علاقه ونی ولا شو لیکن د اولنی مجاهدونو چې کوم قومندانو سر ګروپ زهرا ابن حویه هغه چې کوم ازغره اچول و په دې ازغره کې لږ زره کولاواله په یوځای کې پروتو پاتیو مجاهدونو ورته ویلي چې قومندان دا زیاته پټ کا اسنه چې دشمن داغه شرانه شو بدی چې ونه لګيږي ناغه ورته ډیر په تبسم حالات سره ویلي وې چې زمونږ د دومره مجاهدین دي او د دشمن سره موږ سخت مقابله کوو او به د دشمن یو غشي راځي او زه په دې ځور باندې لګېږم او به شهید کېږم تا خو به الله اکرامي چې زما مال کوي شهادت خدای رب العالمین د خو نه یو اکرام دی یو قدر دی ودا پروي تاسو مساتئ هغه وی سید خو جګړه شروع شو په کدا و شو چې دشمن لشته یو غشي راغی دی یو نشانزنو ام دا کوم ځکه چې د کړیو ما بینګ کولاواله او پمتق ځکه زهرا ابن حویه رضی الله تعالی عنہ ولګیدو زخمی شو چې کله لا پریوتن ملګرو ورته ویل دا منګو باسو وینا پرې چې ما پر بدن کې دا غشي زې جګړه وکما ترڅو پر رب العالمین لدا خبره ذکر کوم چې الله سره دین د پر دومره قرباني زکوما دشمن باندې چې کله برید وکینو دا غو یو لوی قومندان او شهریار په نامه باندې پاغي چې کله گزارو کینو هغه په تور باندې ورې سره سره تی وړاندې وغورسو دغه نو ورسه زهرا ابن حویه رضی الله عنه دار پریوتو او په دې وخت کې دا په شهادت باندې ورشدو ان لله و انا الیه راجعون صفات الاخره د سعد رضی الله مجاهدین را لزګه خو نه جوړو اخو نساء تکلیف وو د قشن د ځانې پیره خطلې وي نو د صفات په علاقه کې چې کله د خپل پړه ولو مجاهدینو لا د سورې دخان هغه ایتونه ویلې چې تاسو قسمونه کول په الله تعالی باندې چې مالکم من زوال تاسو لپاره بالکل د سره مقابله کوونکې نشه زوال نشه لکه وسم خلک وایي چې دی هود نو سره مقابله ډیره ګرانه ده دا په ټوله دنیا باندې واکوال دي او دا دارکم خلک دی او دا وجه داوا وی چې په دې ځای کې د یزدجر څخه خصوصي کمانډویان و او د دې شي خاصه تربیه کړی و چې په دشمن باندې به روب غرزو وي ورس مونږ جګړې لمرازه کې مونږ بدر پس هغه خلک راولو چې هغه له خاص تعلیم مونږ ورکړي دا زموږ خصوصي خلک دي د دې مقابله سره نشي کولای لیکن چې کله دې ځای لړای د مجاهدینو د مقابله سره شروع شو رب العالمین د دې کمانډویان هغه مات کړ و تکلیدل او ټول دل شو پاغه ځای د مجاهدینو حکومت راغی وی ویلی چې داخله ګوره په دې کې تیاری کینا من جنق توپونه او درول چې د فارسیانو د عرب مجاهدین یې کړی و سخت عروض شروع شو په دشمن باندې دغه خو نه یو سړی اعلان وکړي چې خبردار د دې غرب په دې طرف کې تاسو واقعي او په دې چپ طرف کې منګه واقعي فیصله بده شو چې کوم علاقه تاسو ونی ولاغه تاسو او کوم علاقه چې منګ ونی ولاغه منګه تاسو په دې نه مړی کې چې اوس منګ د علاقې لراځي دا خبره شکل وکړه په دې مجاهدونو کې مجاهد اسود ابن قطبه هغه ورته الفاظ استعمال کړه چې هیڅ قرباني پوی نه شو
چې کله پوی نشو عقد دشمن اعلان شي او هغه جاسوس شکل راغلی او د الفاظ واوریدل او منډه منډه باندې وتښتیدو مجاهدین ویل چې موږ د ملګری سو وی راغله خو په کدا شو چې هغه سړي امن طلب کې بعض قیدین ونی ولا نو د دې مجاهدینو مشر سعد ابن ابي وقاص ورته ویلې چې اسود ابن قطبه تعالی سو ویل چې تا دومره منډه واقستا وی هغه قسم وکي چې والله زما د رب العالمین باندې قسمي نن من ساوس رسوله بالکل کونا ترسو پور چې د کوسا علاقه او د افرنزین علاقه دا شاته غبینه دا من شریک سره ونه خورو ځکه دا دوی مهم مرکزونه و چې غیزه لمنګ در شو دا میوي منګو دا شاته راوالو او دا موږ کو بعد دغه نه بسره جوړه کوم نه تاسو ټول ختم شي وي ودا به خبرې وي چې بالکل لکه ملائکه اوازونه چې د انسانانو د خلونو راوځي نو زموږ چې څومره قوي هغه ټول بشا باندې لاړ د شپې تعرض شروع شو ډېر سخت نه په دې مقام کې ایدو چې کوم دا مرکزو آلته یو ځای جوړ کړو القصر الابيض سپینه ماړی کفر چې همیشه پیږي کې خپل هغه مرکزي نقطه چې دوی نامدار کین نو په دې باندې ودا سپینه ماړی دا کله ورته یونم کې د قصر ابيض دې سپینه ماړی له شکل دا مجاهدین ورور رسیدل ضرار ابن خطاب چې د عمر ابن خطاب ورورو اگر تکبیر اوازونه وکړو ویل چې الله اکبر الله رب العزت او رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کړی واغه بالکل رښتیا وعده دي او د قرید پوره کېدو په حالت کې دي او په دې ځای کې تکبیر اوازونه شروع شول تر سبا پورې ویل چې دا څومره غنیمتونه دا ټول تاسو راجمه کې دی ځاله پس پینه ماړی باندې د دې مجاهدینو اسلامي بیرغ هغه ځای کې ودرېدو سعد بن ابي وقاص دا خبر وکړه و ما عجيبه خوب ولیدو خوب می وڅنګ ولیدو وې زه ګورم چې ما مجاهدین د تجربه پر درې باندې پوری ور پوری وشي مجاهدین راجمه کړو خو مال دې بار کې تاسو سوې ټول مجاهدین ورته لبیک و موږ تر تابعدار اسم قاعده کته موږ دجلس کې چې په هر طرف باندې ور تشکیل کې اوس موږ راغلو ان شاء الله د الله په امر باندې غیزه ورزو وی آو دوه قسمه فوجان برابر ک مجاهدینو کې یو قسم مجاهدین عقیده دوی کتیبه الاحوال دا معنا چې مجاهدین دې په مجاهدینو کې بعض خصوصي ګروپ لري چې هغه کله په طرف باندې ورشي صفه خلکو باندې روب راشي لکه دا پلانین دي شپږ سو کسان به دې کې تیار کړ دویمه یو بل کتیبه برابر کړو کتیبه الخرساء مجاهدینو کې به د شي ګروپ چې هغه په ځای کې تعرض کې دي چې سره خبرې نه کوي څه مطلب د سر نه نیولې تر کو پورې ټول ځان نه پټ کړي که خلک ار څومره خبره ورته وي کې بس دوی به ان شاء الله خبر आवाज نه کې بلکې سړې بني شي څملې به خپل ځای به رسي شپته کسان به دا وش پک سواغه په دشمن باندې شکل ورل د تجربه درې باندې ورپوري واته هغه تر باندې بالکل بری ابو باندې رب العالمین ورپوري است یزدجر چې دا حالات کله ولیدو د مجاهدینو کرامت رب العالمین قدرت نه ایست هغه د حلوان علاقه له وتکتیدو صادر رضی الله عنه شکل دي جلاغه هغه په دې طریقه باندې چې الته یزدجر خپل وسوال له وشتي و او دیغه چې څومره تکړه اسونه مجاهدینو پر سترګو باندې په زمانه اول او هغه مات شو صادر رضی الله عنه ملګرو ویلي وی قسم په الله چې دریاب د اخوا مال تشکاری راځي چې دا ټول اسونه ور باندې ورپوري بس خپل اسبانه سورو وروي د انګل میدان لا د اسمخ چې دا نور اسونه ور پسې و ټول مجاهدین رب العالمین پورې علاقه له پورې السلام او بدیجه کې سعد ویل ملګرو لږ تاسو به سو کې اسما اسکار کوي یو بده خبره کوي چې نستعين بالله ونتوکل عليه لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل منکم مقد الله نو غواړو په الله ځان سپارو نشته ګرځیدل د ګنا نه مگر د الله په فضل نشته توفیق منې کې باندې مگر د الله په فضل باندې او یاد ساتي زمون رب العالمین کافی دی او هغه ډیر نیک کارساز دی ابراهيم عليه السلام دا ویلو چې کله ور غورځو عبد الله بن عباس دا خبره نقل ده او په دې مقام کې رسول الله په یوځای کې ملګرو د قیامت تذکرہ کول نه غوي ټول په شړا شو چې رسول الله د قیامت دومره سختي ده نو سبکو وی ټول د شي اوازونه کوي چې حسبنا الله ونعم الوکیل ودا خبره چې کله وکړي پور شور پور وته سلمان فارسی له ویل سلمان هغه ورته چې عيش تقول یا سعد سوې وېزما په مجاهدونو کې چې دا دوه صفاتونه پیدا نشي هیڅوک نور مقابله نشي کولای او هر مجاهد به دله متوجي شي اول چې زما مجاهدین ظلم شروع نه کی کله چې مجاهدین په علاقه کې ظلمونه شروع کی رب العالمین به دوی دا ټغر ټولې ته لړې کوي ځکه دا به فساد دی والله رزق خلک خوښ نه غني د مجاهد مقصد بده د الله په ځمکه باندې د امن مسله راوستل دویم چې زما د مجاهدینو دا بدینی دغه په نیکانو باندې غالب نشي څه مطلب کچیرته بدیو نیکی سر په سر باندې وسو مانعت نشته اېدینه دا خبره معلومه شو شکل دی مجاهد نه خطا وشو دی قومندان نه خطا وشو بالکل به قومندان ور باندې سترګې نه لبره کوي چې تاسو څنګه دا کارونه بده ځکه وکړو انسان دی عاجز انسان دا کار ته وش دا باید معاف کړئ سلمان فارسی ورته ویلي
وې سعد یاد ساته لکه څنګه چې نن په دین د اسلام کې دستې فوجونه داخليږي د شي وخت به مسلمانانو باندې راشي چې دستې به د اسلام نه وځو په کفر کې به داخليږي هغه څنګه هغه انسانان چې د اسلام بیرغ نیول او ډیر اوچت خلکو لوي چې موږ مسلمانان یو د الله د دین د اوچتوال لپاره jihad کوو ولې د شي وخت براشي چې هغه به کفر به تایید کې ودرېږي کفر به یو څو یو به هغه نو څو چند سخت الفاظ اسلام د مجاهدینو په خلاف باندې استعمالي وې د شي وخت را روان دي دی ورته ویلي چې کله مجاهدین پر درې باندې را پورې واته ټول مجاهدین رب العالمین صحیح سالم را پورې استل لیکن یو سړی د اسنه پریوتو غرقده دا چې کله پریوتو قعقاع ابن عمرو چې دا یو دستي مشرو هغه به شروع ګرځیدو د لاس نه وراونه په یو بو کې راخلو او خپل ځان سره ورسره بری اسمانه کینو هغه ویل دی قعقاع ابن عمرو لا وی خوریا زمنګا په خورایانو کې د تکړه سړی نشه لکه څنګه چتای ذکر پریوته سړی ماما و دی په خورایانو کې چې کله را پورې استل نو د مدائن علاقه رب العالمین مجاهدین ور داخل کړل صاد رضی الله پاغي ذکر راغی او اترکاتا منځو کې شکرانه په یو سلام باندې امام المجاهدین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کله مکه فتح کړ د لزر مجاهدینو سره زبیر ابن عوام ابو عبیده ابن جراح خالد ابن ولید او په یو طرف باندې خپل روانو نو التمکیر چې ور داخل شو اترکات منځو کې په یو سلام باندې مجاهدین چې کړي والا فتح کی نو هغه کې په کار دا چې اتا ترکات منځو کې په یو سلام باندې به ویلي د جمعې خطبه مور کړه ځکه د جمعې ورځ او په زرهاو کال په دې کې بالکل سره چا مونږ نه وکړنی الله یاد کړو ځکه دا گزردشتین او تشپرس خلک ودا او به رسول شعراء غیتونه ویلي چې دې فرعونانو ډیر پسونه او ډیر بنگلي وغیرہ پرې خودل وې د قشان دي دشمنانو د ارث پرې خودل رب العالمین دې جناور کړه به ویلي څومره غنایم چې ودا تاسو ټول لا جمع کړئ یو سړیو یو موزه راوړل چې دا موزه بالکل د سرو زرو نه ډکوا مجاهدین د شاجب انسانان صاحب خو پرې دا وې دې شکل راوړل او هغه مجاهدین له پیښ چې دا غنیمت یو در سره والی چې کله دا وخت ټوله د سرو زرو نه ډکوا ورته ویلي مس مقنوم دي سره وې تاسو ما د نوم سره څه کار لري وې به نوم دي سره هغه څه تعالی نوم نه کوم چې اسنه په دې کې اسمار یاران شي لکه عبد الله بن مبارک په میدان د جنگي جګړه کوله خپل مخ به پټ کړو تر څو خلک ونه پیژني چې دا پلان دی نو یو ملګری وې دا مونږ تعقیبو چې کله ورل نو په تابعانو کې او تابعو عامر ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ودا سړیو بل تر باندې بل سړیو اسماء ابن حارثه هغه فرمایي چې سړی او دا سره دوا اسونه دوا وکان بارو وې زور لمخره په ما باندې اراده د برید او د مقابله کوله چې ما ور باندې گزارو کې دایو می وشتو او دا بل وتښتیدو وې چې کله ما دا بارونه راکته کړل نو په دې یو باندې د سرو زرو اس جوړ کړو او د پاسور باندې یو سړی د سپینو زرو ناشته او دا کتیمتي زین وغیرہ د جوړ کړي دامه به د سپینو زرو د جواهرو دا بل بار می شکل وکړو په دې کې د سپینو زرو وکوا د سرو زرو سړی اور باندې ناشته او څومره لالونو جواهر چې د اور باندې قیمتي لګولې و دا بچي از دجر کله پیسې کوله نو پر خپل دفتر کې د بزان لپاره میز باندې مخې خودلې و لکه اوس پاکستان دفترونو کې چې تاسو وګورئ چا مجسمه جوړ کړې دي چا مشرانو تصویرانه خودلې دي دا ټول ناروا او حرام د شرک په پرده به سبب ګرځيږي وې دې ورته برابر کړ دې ورته تقسیم کړه قعقاع بن عمرو فرمایي سړی دی چې هغه وګ بار کړی د کوشش دا کوي چې زمانه لاړ شي په طرف باندې خو چې گزار مور باندې وي کې سړی می وشتو چې ورالم نو پدې کې شپک توري وي او دا زړه اثر قدیمه چې هغه کې د هرقل بادشاہ د کسرا د بادشاہ د نعمان د بادشاہ د ابن صابور ودامي صادر رضی الله عنه راوړ پیش میکړه ویغه قادسی د ملګرو ډیر عجیب توصیف کې وی قسم په الله کچیرته بدی مجاهدونو کې بدرین نه ویل کسن چې رسول الله سره جنگیدلی او په خوا کې ما بده شی ویل چې د زمکه په سر باندې په ټول مجاهدونو کې بهترین خلک هغه قادسی والي خو چون کې هغه بدرین ډیر اوچت خلک دي وې مال ویلي چې بری توري کې و تور نامي تور ځان لواله وې په دې وخت کې د هرقل بادشاہ د تور مازان را واخسته وې به د نعمان او ابن صابور چې د عربو بادشاہان و عربو سره آشنا و دغه توري را واخسته عربو له راولې چې دا هغه اثر قدیمه دي جابر بن عبد الله فرمایي موږ د قادسی د ملګرو توصیف پرې کې افید باندې کو موږ ویل چې موږ د څومره ملګری راغلي یوم د دنیا په نیت نه راغلي ټول په دې مناسبت باندې راغلي چې د الله په ځمکه باندې اسلامي بیرغ ورپېږي لیکن موږ سره شک دا پیدا کېدو چې یو سړی د مال په نیت باندې راغلي وي هغه به طلحه الاسدی وي چې په خیر د نبوت دعوه کړو به توبه استلوا ویم عمرو ابن معدی کرب او دریم قیس ابن الکشوحه و دا درې کسان خو چې کله موږ دا درې واړه مطالعه کړل چې هغه په دې مقام کې طلحه الاسدی دي
او عمرو ابن مادي کرب دی او قیس ابن کشوح دی چې دوی د دنیا د ټول اول د پاره نور راغلي نو ما دا معلوم کړ چې یو مجاهد هم د دنیا د ټول اول د پاره نه راغلی خالص د الله د رضا لپاره ودا راغلی دی بدینه کې د یزدجر بادشاہ چې کمی کمیس دی پرتوګ دی تاج وغیرہ دای عمر رضی الله عنه راولېګل او یو بیرغ ونیو د دوی چې تقریبا دغه طول 12 متره او عرض شو 8 متره و په دې کې جواهر او لالونه وغیرہ لګېدل و چې کوم ځکه به دوی جګړه کول نو پاګه ځکه به دا ودروله او دې تعظیم به کو سرونه به ورته کته کول لکه اوسم بای ځینو کې دي یو بیرغ دی عمل هغه چې کله ودرېږي انو د سرونه کته کین علماء لیکلي دي چې سره کته کول د پاره دی بیرغ د ایمان نه کنګالې دي سړی د ایمان نور باندې خلاصي دا خو په دې مناسبت باندې دا بیرغ پیژنو چې د دې ملک علامه او د هغه ملک علامه د دې جبهه او د هغه نور دومره تعظیم چې هغه د سر سره کته کیه بل دا انسان د شرک په طرف باندې رواني ودا جنډه مرته راولېګلا چې دا کله راولېګلا نو په دې کې یو ټغر بحار په نامه باندې امیدو تقریبا 90 متر دی وګدواله لرلو د پسلیف وخت کې به دوی ناسو چې کله به د جمی موسم راغی د منی دوی به دا ټغر اوار کې او ټول وزیرانو باغ باندې کې نسل هغه زړې یادونه به پدیجه کې یادول چې ګوره پسلی کې د ګلان دی په باندې قسم رسامه نه کړی وي دې شکل راوړل نو پدیجه کې هغه جامې د زجر بادشاہ او کمیسا سراقه ابن مالک لوی تعال راشه عمر رضی الله عنه کمیس واغستو ورته ورته برابر کې تاج ور برابر کې و مخامخ خودريګه چې مخامخ خودري ورته وی کاته و اوس اشاره واړه به مرته وکاته وی ویل یا سراقه الله رب عزت څومره عزت تعالی درکې استاد قوم له څومره عزت درکې ته د عربو باندې چی وی او د یولوی بادشاہ هغه جامې او کپڑے او تاجونه تعالی الله درکړه به ورته وی چې دا رهو باسا نو په دې مقام کې شکل دا د دې قادشي مجاهدونو تعظیم عمر رضی الله بیانولو علي بن ابي طالب ورته ویل شي امیر المؤمنین دای واجد قادشي والا د ملګرو کمال نه دی بلکې دا کمال چې اسلام دی ځکه چې کله خرعي وي هغه پر الله خرعیت ور کوي او چې کله خراب رعیتي هغه پر الله خراب امیر به مقرري د دې وجه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وکچر د خلکو ایمان راوړي او تقوی کړي وي نو ما به دوی له رزق ور کړي وي من فوقهم ومن تحت ارجلهم د پاسو د لاندې د دې وجه الته بهترین مفسر د اکثر علما او استاد چې ډېر قیمتي کتابونه لیکلي دي زمونږ استاد د سرګل او د سترګو تورا السيد شیخ ابو زكريا عبد السلام حفظه الله چې اوس مریض رب العالمین ورته کیسه صحت نصیب هغه په خپل تفسیر کې بدل ته کې درې معناګانې کړې دي من فوقهم دامن چې باران بوشي من تحت ارجلهم دامن ازمکه بشینکی را وټوي من فوقهم دامن پاس ونی چې میوي بونسي من تحت ارجلهم دامن چې لاندې بدا سبزي و غیره برابر شي من فوقهم دامن چې پاس امیران به برابر شي من تحت ارجلهم دامن چې لاندې رعیت ورته رب العالمین برابر کی به چې کله دا جامې ته وی چې زګره خو بیت المال عمر رضی الله ډېر انتهاجیت وشړل ملګرو ورته ویلي و محمد رسول الله وخت تیر کې ابو بکر وخت تیر کې لیکن موسم حکومت راغی دمر پر اخر رب العالمین په موږ باندې راوسا اسنه چې د دنیا کې الله سبحانه عمل ایوز مال رانه کې و دومره زیات وشړل چې د مرګرو باندې اخر شفقت وک چې کا شو سمیر المؤمنین په دې مقام کې جړه بند کی بعد دغه نبی وی عبدالرحمن ابن عوف لا ودا څومره مال چي دي څومره غنیمت چې د قادشي مجاهدونو نیولې دي د سار نمازګره پور ټول ګره په بازار کې خرج کا او هغه پیسې راواله په دې مجاهدونو په دې رعیت باندې دا تقسیم کا اخري جګړه چې کله دشمن کېدل جلولای والا قوا چې دا یو چوک څلور طرف هغه الله راغلي وي د دشمن ټول قوا بدل تراجم شي او لوی خط جوړ کې هغه په دې طریقه باندې چې تیر نیغ لرګي دې مغرزول کلالب الحديد چې د وسمنې دا کندتارونه بدل تراوړ ځکه دشمن چې کله راګیر شي پیوځي کې د ځان نګر چا پیر دیوال نه تاو راتاو کې به کندتار ور باندې برابر کې دا بخاری دي خلکو د مشرانو د عادت د ځان د وسمنې دا تارونه تیر لړګي وغیرہ برابر کړل خو مجاهدونو محاصره کړي و دوی ویل چې دا محاصره سخت را موږ بار راوځو ترڅو دشمن سره مقابله وکړو او دا کندتار تیر لړګي په دې برابر کړي و که مجاهدین په موږ باندې راشي موږ بزانتي په اړه باندې کو بدی کې بون کړي واغه بزدش وی چې کله میدان لرو واته رب العالمین په دې مقام کې وسیله باد را وسو چې د ګرد او غبار راغی چې دشمنان په خپل ځینو کې ګډ وډ شو ټول پر خپل لرګو کې او پر خپل شيخانو کې الله ونخر ول ټول الله مردار کړ چې تقریبا یو لک کسان د جانب مقابل په دې کې مردار شوی دي اې دین اور سبه رمضان راغی د عمر ابن الخطاب خاله د دراتک د عمر ابن الخطاب خاله او هغه حالات واجب نور واقعات هغه به ان شاء الله به روان چرشم پروز باندې تشریح الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.